سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ خوشحاله په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو ډاکس کوین چې دی هغه دوستانو خرڅ کړو. دا چې ډاکس اوس مهال لانچ شولو په باینانس او باینانس هغه پای کې ما سره خپل هم په دغه اکاونټ کې 14.6 یو اس ډي ټي ډاکس 12838 کوین څخه جوړیږي. نو څنګه دوستانو دغه بدلولی شو؟ نو راځو دوستانو د دې لپاره موږ تاسو راشو په دغه باینانس کې. په دغه ځای کې تاسو دوه اپشن راځي. پخواني باینانس کې د ټریډ اپشن په دغه ځای کې او بدلته بیا داسې اپشن دی. نو را به شئ په همدې باندې به کلیک واخلئ او په دې کې کنورټ دوستانو کنورټ باندې به کلیک واخلئ او ډاکس تاسو ته اتومات راخلي کنی په سرچ کې ولیکئ. ماکس باندې به کلیک واخلئ. کله دوستانو په ماکس باندې کلیک واخلئ ټول به ماکس شي او دلته به راشئ په دې ځای کې به تاسو ولیکئ یو اس ډي ټي. یو اس ډي به دوستانو کله مو چې ولیکله ټول 14.9 ته یو ډي ټي کېږي. را به شئ په دې ځای باندې کلیک واخلئ او دغه به تاسو کنورټ کړئ. نو دوستانو دغه بالکل موږ سره کنورټ شي. تاسو کتلی شئ د موږ سره اوس مهال کنورټ شول یو اس ډي ټي ته. اوس به دلته ډاکس له موږ څخه کټ شي او یو اس ډي پاتې شي. دوستانو تاسو کتلی شئ موږ سره یو اس ډي ټي پاتې شول او ډاکس چې دي هغه له موږ ختم شول. نو دوستانو طریقه یې همدومره وه. نو دا طریقه له نورو دوستانو سره هم شریکه تر څو هغوی هم له دې څخه خبر شي.